په دې وروستو کې مومن خپرندویه ټولنې د تکړه ناول لیکوال نصیر احمد احمدي اتم ناول په 142 مخونو کې چاپ کړ. د دې ناول نوم زرو دی چې د دوتنې د لومړي مخ انځور هم ښاغلي احمدي انځور کړی. د احمدي دا او نور ناولونه ګڼ داسې تصویرونه لري چې ډیره موده د چا په ذهن کې پاتې کېدای شي. نوموړی په دې نظر دی چې د ښو انځورونو د وړاندې کولو لپاره باید مختلف مکانونه په پام او دقت سره وګورو، حافظې ته یې وسپارو او له ټولو باریکیو سره یې د کلمو په مټ وړاندې کړو. له ښاغلي احمدي سره مې مرکه کړې ده، پام مو ورته رااړوم. احمدي صاحب، اول خود به دوه مبارکۍ درته ووایم. یوه د سید جمال الدین افغان د نشان مبارکي درته وایم چې سږ کال د نوروز په ورځ فکر کوم تاسو ته ولسمشر درکړی د ډېر زیاتې مبارکي. نوی کال مو رښتیا مبارک. او دریم د ناول مبارکي درته وایم. په دې وروستو کې مو د زرو په نوم نوی ناول چاپ شوی. همون صاحب ډېره مننه. تاسو ته د راډیو درنو اورېدونکو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او نوي کال مبارکي مو ورته وایم. د دې ناول په کیسه کې یو څه راته ووایاستئ، چیرته پیښیږي، چیرته ختمیږي؟ جالبه ده، ما چې ولوست ځینې پوښتنې هم را سره شته دي، هغه به هم در سره شریک کړم. او د دې ناول کیسه د نورستان د ځنګلونو له غرونو پیل کېږي، بیرته غزني ته ځي، بالاخره تر پاکستان پورې رسېږي، تر پېښور او دغو علاقو پورې، او بیا وروسته بیرته په نورستان کې ختمیږي. احمدي صاحب ډېر مختلف محیطونه مو ورته د مکان په حساب ورته انتخاب کړي دي. غزنی چې ده نه به وایو چې سپېره وطن ده، خو خاورې او دوړې یې پکې. بیا مو نورستان ورته انتخاب کړی ده، او دا خلک هم دي د غزني دي. د غزني خلک معمولا چې سخته پیره سي دغسې لنډ ورکته کېږي د کوټې لور ته او دغسې تر سیند. دا ځل مو د کرکټر بیخي په مخالف جهت باندې لېږلی ده. نورستان مو کله لیدلی؟ نورستان ما نه ده لیدلی، البته کونړ د کونړ ځنګلونه مې داسې 11-12 کاله مخکې هلته یوه تحقیقاتي پروژه وه نیالګیو، نو هغلته ما کار کوم. نو هغه وخت د کونړ ځینې ولسوالۍ تر ډېر مخکې موږ لاړو. مثلا د یوګل په نوم باندې یوه دره ده، یوه ورځ موږ مزل وکړو، او هلته دغسې ځایونه مول چې په کیلومترو باندې په ساعتونو مزل، ټول به ځنګل و، ټول غرونه و، ډېرې پنډې تنې درلودې دغه ونو، او ډېر وخت به مزل وکړو، یعنې کلی به دې نه لید. هغه ځایونه ما لیدلي دي. کله چې دغه ناول لیکه تر هغه مخکې ما د نورستان په طبیعت باندې، په ځنګلونو، په خلکو باندې ډېر تحقیق و، ډېره څېړنه مو وکړه، ځکه هغه دغسې یو محیط و چې ما ته نوی و. حتی په دې اړه باندې تحقیق وکړو چې دغه د نورستان په ځنګلونو کې کوم حیوانات، وحشي حیوانات هلته پیدا کېږي، څه ډول ونې دي. اول مې ځان وپوهاوه، بیا مې یو څه ولیکل. نو فکر کوم چې یوازینی علت هم دغه ځای ما انتخاب کړ د ناول لپاره چې هغه له خلکو له کلو لري، او داسې یو ځای چې ګڼ ځنګلونه ولري، غرنۍ منطقه وي، ځکه چې دغه موضوع دغسې وه چې باید په همدغسې یو محیط کې راوګرځي. یوه دلچسپي مو په ناولونو کې، تقریبا په 2 نورو ناولونو کې مو همداسې یو څه شته دي، سفر یې پکې او هغه د محیط ترکیده یې پکې. په یوه خبره درته وکړم، ناول کې مو تقریبا هغه کرکټر د دواړه چې دي، پیغله او هغه هلک همدغسې ځي سفر کوي تر هراته پورې. په رڼا ناول کې هم تقریبا دغسې څرکونه شته دي، یو سفر شته ده، یا یو څوک راځي وځي. د دې په حصه کې مې یو څه راته ووایاستئ. زه فکر کوم چې خپله په ناول کې یا په لنډه کیسه کې تصویرونه ډېر مهمه دي، او تصویر به ته څه وخت ښه تصویرونه ورکولی سي. تصویر هغه وخت ښه راځي چې مکان تغییر سي. ګوره اوس که زه په ټولو کتابونو کې ما کتاب له د غزنی سپېره وطن رښتیا به د ورسۍ وچکالي دا سپېره کړی ده. که یوازې د غزني سپېره ډاګونه را واخلم، یو څو ونې را واخلم، یا یو څو سپېره غرونه یې را واخلم، دا په یوه یا 2 ناولونو کې ښه راځي، نوي تصویرونه لري. خو که دوامدار سي بیا فکر کوم چې دا به هغه د لوستونکي زړه ونیسي. کله زه ناول لیکم نو غواړم چې نورو ځایونو نور تصویرونه هم را واخلم. فرضاً په دغه زرو په ناول کې مخکې ته لیکلو ما فکر وکړو چې راځه دا ځل له نورو ناولونو دغه هغه مکان، هغه ځای باید توپیر ولري. ښه د نورستان ځنګلونه راته ښکاره شول. تر اوسه ما په دغسې یو محیط کې باندې څه نه وو لیکلي. نوي ځایونه چې یو څوک لیکي هغه طبیعي خبره ده چې په لوستونکو باندې تصویر په زور باندې هغه ویني، او دغه یو نوی جالبیت پکې. نو ځکه دغه برخه ته یو څه پام کوم. یو درد دی په دې ناولونو کې مو داسې یو پټ درد دی، لکه هغه لمر چې په یوه ګڼه ونه باندې ځلیږي که نه،
او وړانګې کله ښکاره سي کله پټې سي. په نورو ناولونو کې مو البته چې ما لوستي دي داسې دغه درد احساس کړی دی، یا د مینې جنجالونه یا دغه کلتور په حساب باندې چې موږ خنډونه او جنجالونه لرو داسې یو څه. په دې ناول کې مو فکر نه کوئ چې دا مو یو څه ښکاره کړي دي، هغسې ډېر پټ نه دي لکه په نورو ناولونو کې؟ فکر کوم چې په دغه ناول کې هم پټ ساتل ده تر ډېره پورې. او ناول نه زه کوشش کوم چې مثلا دغه جوجو ناول و 2 کاله مخکې چاپ سو، په دې کې هغه تراژیدي برخه هم لري، خو نور ځینو ملګرو فرضاً ما ټلیفون کړی یو څو برخې را ښودلې دي چې موږ ډېر ورته وخندل، طنزي اړخ هم لري. نو کوشش کوم چې دواړه اړخونه هغه کو پکې راواخلم. بله خبره دا ده، نه پوهېږم دا به دما کمزوري څه به وي، زه خوشحالونکې صحنې ډېر ښې نه شم لیکلی. تراژیدي صحنو کې بیا یو څه مې لاس چلېږي، یا به دغه علت دغه په وطن کې دغه 15-40 کاله جنګونه او دغه دربدري د طبیعي خبره د سپار چا باندې تاثیر کوي، ما باندې تاثیر کړی. تراژیدي یا دغه صحنې چې یو چا فرضاً خواشنونکې صحنې دغسې موږ دایم ورسره مخامخ کېږو، په همدې کې ما طبیعي والی معلومیږي. او البته دا هم په دې معنا هم نه ده چې یو لیکوال باید تل مثلا خواشنونکې لیکنې وکړي، خواشنونکې لنډې کیسې ناول نه ولیکي. خو یوه خبره ده، ارواپوهان وایي خوشحالونکې صحنې چې دي هغه د خلکو د ذهنه ډېر زر وځي او هغه په خلکو باندې که غواړي چې څوک بدل کړي دومره تاثیر نه لري. خو تراژیدي کیسې چې دي هغه تر ډېره وخته په ذهن کې پاتې کېږي او د انسان د بدلون لپاره، د فکر د بدلون لپاره انده یو قوي اړخ، یو قوي پاینټ لري، یو قوي زاویه لري. نو شاید هماغه کیسه مې او بله خبره دا ده اوس خپله چې ما څه لوستي دي له پخوا راهیسې، مثلا د موږ دغه ملي هنداره دغه نقلونه چې دي زیاتره یې ګوره خواشنونکی پای لري، خواشنونکی کیسې دي، خو تر اوسه هم په یاد دي. شاید ما په وړکتوب کې په نوې ځواني پیل کې ډېر دغسې هغه هم لوستي، مثلا دغسې ناولونه او لنډې کیسې مې لوستي چې هغه طنز پکې فرضاً تراژیدي نه وي، خو هغه ما نه دي په یاد، خو هغه څه په یاد دي چې هغه تراژیدوالی اړخ یې قوي و. نو شاید دغه علت هم کېدای شي. خو زه بیا هم په دې عقیده یم چې لیکوال باید هغه موضوع ته وګوري، که کومه موضوع فرضاً تراژیدي کیسه کې ښه راځي هغسې یې ولیکي، که نه یې برعکس یې باید ولیکي. احمدي صاحب، کامران چې ده د ناول هغه مرکزي کرکټر ده، دی بدي کوي او بیا پاکستان ته ځي او بیا له پاکستانه دغسې بیرته راځي نورستان ته او دلته اړوي. خو د زرو تره بیا دی پیدا کوي په نورستان کې. اوس خو حالات و شرایط دغسې دي چې که په ډېر لنډ کې ورک سي له چا نه څوک په مشکله پیدا کوي، او نورستان بیا بیخي داسې یوه نابلده سیمه هم ده د غزني د خلکو لپاره. دا صحنه به څنګه وي؟ تاسو چې لیکله دا مو زړه ته لوېدلې وه چې داسې یو شی به اورېدونکي در سره ومني؟ او دوی وار له واره چې کله له غزني تښتي همدغه کامران زرو وار له واره نورستان ته نه ځي، دوی پېښور ته ځي، ځکه چې د کامران یو ملګری هلته یې په هغه باندې ډېر باور لري. نو هلته دوی له مشکل سره مخ کېږي، بیا دوی باندې لار درېږي. په نورستان کې د کامران یوه ترور واده شوي، دا خلک هم د غزني په دې خطر چې همدغه د ترور خاوند دی هم نجاري، یو وخت 6 کاله مخکې دی نورستان ته تللی، په دې خطر هلته ځنګلونه هم دي، لرګي هم دي او دا د تکړه نجار هم هلته دی کار پیدا کوي، بیا دی خپل کور هلته راغواړي. نو دغه منطقي ما جوړ کړی ده، هلته د تروري بیا هغه د ترور کره ورځي، بیا هلته هم دوی ته مشکل پیدا کېږي. دوی بالاخره بله لار نه لري، هماغه غرونو ته پناه وروړي. نو دغه د نجلۍ تره طبیعي خبره ده که یو څوک فرضاً یا ورک سي یا بدي وکړي، موږ تاسو په ټولنه کې هغوی اول هغه ځای پسې غواړي چې دوی خپلواني. بله خبره دا ده چې دغه نجلۍ 3 ترونه لري، هغه هم داسې په منطقه کې په سیمه کې ډېر مخور کسان دي، ډېر پیسه داره دي، نو دوی نفر پسې اچولي چې دا پیدا کړي. نو داسې وار له واره یې نسي پیدا کولی. دغه دوی له تېش نه 1.5-2 کاله اوړي، بیا 2 کاله وروسته یې هلته پیدا کوي. بیا یو بله هغه چې ما پکې راوستې ده، هلته دوی دغه زرو دغه کامران دغه ځای تللي چې هلته هېڅ کوم کلی نه وي، هېڅوک نه وي، یوازې هغه آزاد طبیعت، یو ځنګل، یو غرونه وي. نو بیا یو کوچی د مالداره وي، دوی دواړه یو وخت ویني او دغه کامران ډېر ورخطا کېږي، د نجلۍ هم ورخطا کېږي. نو بالاخره دوی هماغه ځای هم بدلوي، له هغه ځایه بل ځای ته ځي. خو طبیعي خبر دغه کوچي ته په دغسې غره کې بیا خصوصا دغسې نجلۍ او دغسې ځوان لیدل دا حیرانونکي. نو دا کامران خپله په دې تشویش کېږي چې دغه کوچی به خامخا دغه خبره کله دی هغه اوارو ته لاړ یا هغه وادي ته لاړ
هلته به دا خبر نورو ته کوي. نو دغسې وار له واره دوی نسي پیدا کولی. دوی پوښتنه کوي بالاخره څو پیش ما دلته راوستي. یعنې دوی پیدا کېدا ته هغه منطقي لاره ستا په دغه ناول کې. احمدي صاحب تر جوجو وروسته مو په دغه ناول کې بیا یو الوتونکی طوطي هم شامل ده. څه ضرورت و د دې لپاره؟ زه چې کله یو څه لیکم هغه موضوع پیدا سي، موضوع پیدا کوم، بلکې څنګه چې موضوع باندې فکر کوم، په دې باندې هم دومره فکر کوم چې دغه موضوع په څه ډول قالب کې زه واچوم. تر نورو ناولونو نورو لنډو کیسو دا نه وایي. په دې کیسه کې دغه د کیسې دغه اول کرکټر چې کامران ده، کیسه هم د نورستان د ځنګلونو پیل کېږي او دای باران ده، طوفان ده، د ناول پیل او د لرګي راخیستې دي او وروسته بیا ژلی سي او تارنده د برېښنا ده، سیل راځي، اوبه راځي او دای وروسته د چې دغه باد و باران یو څه کراریږي، دا یو طوطي پیدا کوي چې هغه له ځال رالوېدلی ده، هغه ژلی دانې هم ډېرې غټې دي او وزر یې مات ده. نو دغه کامران 2 کاله په دغه ځنګله کې نورستان په ځنګله کې یوازې و او له هېڅ چا سره هم د خبرې نه دي کړې او دا د ارواپوهنې له اړخه هم وایي دغسې یوازې کسان چې بیا له ځان سره هم دوی خبرې کوي، ونې ته هم خبرې کوي، دیوال ته هم خبرې کوي. ځکه چې څوک نه وي، بیا طبیعي خبره ده چې هغه د زړه خبره به یو چا یا یو څه ته کوي. نو بیا هغه طوطي له ده سره بلد سي یو څه وخت وروسته او دغه زروم یو وخت له طوطیانو سره ډېره مینه درلوده، دغه بانه مې ورته کړې ده. نو دی بیا دا ټوله کیسه دغه طوطي ته کوي. طوطي هم یو کرکټر ده. احمدي صاحب کله کله مو مخکې له دې چې ناولونه چاپ سي په فیسبوک مې کله کله لوستي دي چې یوه شرحه مو یو انځور ته لیکلي، بیا م لیکلي چې دا مې انتخاب کو، خو زه بیا هلته ګورم چې دغه انځور پای کې ستاسو خپل نوم وي. فرضاً د رڼا خو ما کتلی و چې ستاسو خپل انځورګري وه اول پشتۍ کې، همداسې د اغزن سیم د زرو د ناول هم فکر کوم چې نقاشي تاسو خپله کړې ده. نقاشي هم کوئ؟ او کله کله فرضاً که دغه کتابو ته په انټرنیټ کې زه رسامیانې پیدا کړم، ډېر اسانه ده او ډېر عالي رسامیان یا انځورونه یا هغه شکلونه به ورته پیدا کړم دغه د اول ټایټل لپاره. خو زه فکر کوم چې خیر ده، خپله به یې ولیکو، خراب دي خو خپل به یي، کاپیرایټ به نه یي، د بل چا په حق به هم تعرض نه یي کړی. د همدغه په خاطر باندې ځینو ناولونو دغه رسامي هم زه خپله کوم. دغه 3-4 کتابو ته ما په خپله نقاشي کړې ده او برعکس ډېرو دغه فیسبوک اوس یوه دنیا ده نه، او د نظر د غوښتلو لپاره بهترینه وسیله ده. کله چې همدغه د وروستي ناول زرو لپاره ما دغه نقاشي وکړه، رسامي مې وکړه، بیا د نظر د غوښتلو لپاره هم دا له ملګرو سره له خلکو سره فیسبوک شریکه کړه، ډېرو خوښه سوه. هماغه وسیله مې ورته انتخاب کړه. تر دې مخکې اغزن سیم زرو ناول دغه ته ما خپله نقاشي کړې وه. ډېره زیاته مننه. کور مو ده. له تاسو نه مننه ومنصب، ډېره مننه.